بس که خیری او هفته در کې شته نو بس لو کو که خیری بس تیار یې انشاءالله دا ځل مې فصل ډېر خشته شوی دی خو دا ښاپېرکانو د اوازونو نه پکې تنګ یو مړه یو شر او شور احساس کړی قیصریه یا الله خیر ده اوس سره منډې وي قیصریه قیصریه خبر نه د بېنظیرې پیسې راغلي دي نو خو د زنانو دي د خدای مسلمانه ته په ځان لاسونه خپې ولې ماتې اوس پرول بېږي د زنانو پیسې دي ولې موږ به سره ځو نه مړه باچا صاحب دا د ښځو پیسې دي او د هغوی حق دی پرېږده چیل یې که نه مړه ښځې پیسې کوي خو ټولې زموږ پیسې لري که نه یار والله زه پرې ډېر زیات خفه شم په دغه زنانو باندې ټیک ته پیسې خو ورته میلاویږي خو غریبانان یې پکې مړې شي اخوا دي که او دې خوا دي که او ماشومان هم ورته جاړي او ګرمي د دوب دی یاره ډېر سخت پې خفه یم پیسې خو میلاویږي خو والله چې به د خفګان ډکې دي نو قیصریه دا څومره ښایسته خبره ده چې دې زنانو ته دا پیسې کور په کور میلاوېدې څونه مزه به یې کولې نو دا خو مونږ هم وکړه الله پاک وایي په انسانانو باندې پرده واچوي بیا په زنانو باندې ډېره پرده واچوي مونږ خو هغه زنانو نه هغه پرده اغوښتې ده وروره په دغه پیسو باندې کړي م دي څوک اخوا څوک دې خوا وروره بس غریبي ده الله دې زموږ په حال رحم وکړي او غریبي ده که نه دغه غریبۍ خلکو له ډېرې مجبورۍ اساسي کړې وي مجبوري که نام شکریه نو بس اوس په مونږ څه وو راځه چې اوس ورشو که نه زنانه ځان سره کړو چې را پیسې را واخلو یا لږه تاسو خو دلته په ګپ ورغلي یې او بېنظیرې پیسې راغلي چې ورشو که نه دا دی بل د ترور خاوند یم راغی ورځو که نه قیصري ته ولاړ یو که نه چې دې زنانو سره تاسو ځئ اول ته زنانه هم شرمېږي نو حکومت له دا پکار دی چې دغه پیسې به دې سړو ته راواړي نو تاسو به یې ښه په مړه خېټالې بس قصې به ختموي هسې هم تاسو د زنانو نه خو تاسو راکاږئ وروره هغوی له پیسې اغوښتي نه چې تاسو ترې اغوښتي نو د هغې چې زنانو پیسې خو تاسو والې سم ورته تیار یې یو ورته دوکان بند که بل ورته زمینداري پرې خو د عجیبه خلکه یې یا لکانو تاسو ته ولاړ یې او بېنظیرې پیسې راغلي چې ورشو بیا پرې رشکېږي راځئ اوس یې خوند وکړه تا خو وایي چاته پته نشته وی راځه چې ورشو رشکېږي پرې دا خو نیم پاکستان خبر دی دغه بل هم رامنډې وایي د بېنظیرې پیسو هم د زنانو راغلي او لیوني شوي تاسو یې د خدای نېکبخت و نه نه زه تیار یم که نه مړه د خدای خاطر وکړه پرې چې چېرته ځان له پرې کپړې مپړې والي دې کال کې خو له تاسو کپړې نه هلې هغه غریبانان یې همداسې مړې کړې پرېږده دا خو د زنانو پیسې چې ځان له پرې چېرته کپړې والي ما لیتې ظالمانو نه تاسو څه کوې د خدای مسلمانانو دا خو 2000 روپۍ دي دې ته به د چا پلار ټینګ شي او ما وایي چې دا ته څنګه دونه غټ شوې دا ته به دغه 12,000 روپو ته پروت یې راځئ چې ورشو راځئ ډېر غټ رش دی پرې واده ته وګوره پته خو باسه ولې خیر شه ته خو دلته پروت یې د خدای مسلمان هلته دی هغه زنانه په نور ته ولاړه د خولو ډکه را منډې ورشه او ته دلته پروت یې ملا ډېر وخت وشو په ناسته ستړی شوم لږې سترګې مې ورالي نه بېنظیرې پیسې چېرې دا باید ته دونه په اسانه میلاوېږي وروره منډې ورشه شا به ګرمي د هغه ماشوم خو ترې راواله که نه ظالمه پاڅه الله دې سره ښه وکړي مونږ باندې خو هسې مه راته ټنګره چې تاسو خو یې والې که نه واه نیکه لکه چې پیسې میلو شوې او که نه نو دا خو د زنانو پیسې دي ظالمه تا ته یو ځل ته راکړې یو 200 روپۍ خو پکې مونږ له راکړه که نه ناخوښه مړه ده خو د زنانو پیسې دي پیسې کور کې به موږ ته به رانجې کړو یار نو کور کې چې پیسې راځي کوي خو هغې له به یې ورکړی دا خو یې دلته راوړې خو زه به څه کړې نو هغه نور څه شو نو ولاړو غریبانه یار ډېر وخت وشو ډوپري پیونه کې ته چرس مرس هم څکې ګورې ښه او که نه واه رور مې واغېښتې رور مې واغېښتې روره ته پرېږدم ترا یو 200 پرېږده سپېره سړیه مړه یو 200 راکړه که نه مړه لرې ا 200 پکې رانه هغه کمپیوټر والا مو اخیستې رانه 200 پکې کټ کړی دي ته پرېږده هغه ناجیزه وکړه خو ته موږ له خو پکې یو 200 نو چې 200 مې کاغره وکړي او 200 تاله درکم نو دې کومه ماته څه پاتې شي نو دا خو هسې د زنانو پیسې دي پته را مازغه دې خراب دي مړه ته لیونې ولې ته څنګه خفه یې ولې تا وانغستې که نه مړه ما څه خو یو کیلو شو که نه څه نو یو څو ورځې مخکې راته چارینګونه کول که نه یو مینهوال مې و ما ته وایي کیسریه پاسپورټ ساز که چې بار ته دې راولم هغه چې ما څنګه پاسپورټ ساز که یاره بیا مې هغه ته رینګونه کول نو نمبر یې نه میلاوېده ښه نو اوس چې مې هغه زنانه راله ورته وایي ستا خاوند پاسپورټ ساز کړی تا پسې خو د بېنظیرې پیسې بندې شوي نو زه په دې یارېږم سوره دښمني مې پیدا شوه اوس کور ته نه شم تللی بېګانه مې چنارونو کې شپه ده